څنګه کولای شو چې په لومړۍ لیدنه کې د خلکو زړونه ځانته جذب کړو؟ لومړی، ظاهري ځان ښایسته او منظم وساته. دوهم، په سمه توګه د ځان ژبې باډي لانګویج وکاروئ. دریم، سترګو په سترګو ورسره وغږیږئ. څلورم، په مینه ورسره وغږیږئ. پنځم، په دوه اړخیزه توګه خبرې وکړئ. شپږم، د مقابل لوري درناوی وکړئ. اووم، د راتلونکي اړیکې موخې مو ځانګړې کړئ. اتم، په ځان باور ولرئ. نهم، د ځان په اړه یو غوره پیژندګلوي چمتو کړئ. لسم، ښه مطالعه ولرئ.